بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. نن دته یو ډیر ناشنا دعا خیم چې دا د حضور کریم صلی الله علیه وسلم نه ثابت ده او دا داسې دعا ده چې حضور کریم صلی الله علیه وسلم خپل یو صحابي حضرت ابو امامه رضی الله تعالی عنه ته ښودلې وه. دا داسې دعا ده چې انشاءالله دا دعا کوم انسان وکړي الله رب العزت به یې د هر قسم غمونو مصیبتونو نه د عاجزۍ نه د ناراستۍ نه دغه رنګې د ډېرو مصیبتونو نه چې هغه مصیبتونه چې کوم دي هغه ښکاره دي او که پټ دیده نه به الله وساتي. ولاول درته د دې دعا هغه اهمیت ښیم چې دا څومره اهم دعا ده. حضور کریم صلی الله علیه وسلم یو ورځ مسجد نبوي ته تشریف راوړو او یو صحابي چې حضرت امامه رضی الله ابو امامه رضی الله تعالی عنه نوم یې دی هغه ناست و. حضور کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل ای زما صحابي ای ابو امامه دا وخت په جومات کې څه کې دا خو د لمونځ وخت هم نه دی چې راغلی. هغه ورته ډېر په عاجزۍ سره عرض وکړو چې یا رسول الله ډېر زیات تنګ یم، قرضدار یم، غریبۍ راغستی یم، خلک مې تنګوي او ډېر پریشان یم. بس د هغه پریشانۍ په حالت کې زه مسجد نبوي ته راغلم. حضور کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل چې ای صحابي زه تا ته داسې دعا ونه ښیم چې الله رب العزت دې دا ټول قرضونه او دا پریشانۍ دې الله ختم کړي. هغې ورته ویل یا رسول الله دې نه به بله کومه غټه خبرې. نو حضور کریم صلی الله علیه وسلم ورته دا دعا وښوده کوم چې تاسو ته په سکرین باندې ښکاري چې زما صحابي دا دعا وایه سحر او ماښام الله به یې دا قرضونه هم ختم کړي او دا پریشانیانې به دې هم ختم شي، مال دولت به هم الله درکړي او دا دعا د قیامته پورې د هر امتي دپاره زما ده. دعا دا ده چې اللهم انی اعوذ بک من الهم والحزن واعوذ بک من العجز والكسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبة الدین وقهر الرجال. حضور کریم صلی الله علیه وسلم ورته دا دعا وښودله او د هغه صحابي چې کوم دی هغه پریشانیانې هم الله ختمې کړې. غټه پریشاني د قرض ده، د کمې پریشانۍ په وجه باندې هغه جومات ته راغلی و. حضور کریم صلی الله علیه وسلم ورته دا دعا وښوده. نو اهمیت د دې دعا دا دی چې کوم خلک پریشانه دي، قرضداري دي او یا نور څه پریشاني ده، د هر چا قسم څه پریشاني دي، نو د دې دعاګانو په برکت باندې د دې په وسیله باندې د الله نه مدد وغواړئ. انشاءالله العزیز د دې زه تاسو ته مکمل ذمهواري درکوم چې الله رب العزت به ستاسو دغه مسایل چې څومره د دنیا دي هغه مسایل به الله ختموي. الله دې موږ له د عمل کولو توفیق راکړي.